السلام علیکم د رون غاګ چینل یوټیوب قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر هیله ده چې ټول راته رک روغه جوړه او خوشحاله اوسېږئ ډېر ستړی ښکارې نه یم ستړی لږ زره هوا ګرمه شوې ها ګرمي خو ډېره زیاته شوې ده ګرمي ډېره ده او یو بل معلومات مې هم ترلاسه کړ چې تر څنګ مې کوم حاجي صاحب ولاړ ده دا مهاجر و یعنې د ګاونډي هیواد څخه راغلی ده وبه ګورم چې هلته یې څومره ژوند تېر کړی ده 10 کاله وروسته البته راستون شي خپل هیواد ته نو حاجي صاحب څه احساس لري کله چې افغانستان ته راستون شي خپل افغانانو سره کېناستې د ناسته ولاړه دې وکړه الحمدلله ډیر خوشحاله سوم د کله چې د ګاونډي هیواد د بارډر نه راواوښتلم نو داسې د پښتنو په اصطلاح چې اسمان پورته لاړه او ځمکه کته راغله نو هلته د آخر وخت کې په موږ څه سختي هم وه خو خیر هغه د یادولو وړ ځکه داسې یو ناوړه چلند په آخر ټیم کې موږ سره وسو او ډیر ښه نظام ده ډیر ښه امن ده شکر الحمدلله ډیر خوشحاله یو شکر ده قدرمنو هیوادوالو د حیات مارکیټ پر درېیم منزل کې نو بیا داسې یو دوکان ته راغله وه چې موږ او تاسو البته انجونې ډېرې ورته مراجعه کوي راځي ته ولې داسې عاجز غږېږې همدا زما عادت ده ښه عاجز یې همداسې همداسې عاجز خو فکر نه کوم نه همداسې یم هم رقم سیټونه دي بیا قیمتونه یې څنګه دي کومه جالبه خاطره پکې لرئ ځکه تاسو ته خو ښځینه مېرمنې معلومې دي حتما په یو څه باندې بحث کوي جنجال کوي اصل کې خو موږ شروع نه په قیمت فروشه باندې کامیابه یو د 12 کلونو په کارتنو کې هر مشتري موږ پیژني قدرمنو هیوادوالو له تاسو نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې تر پای را سره مل پاتې شوئ د مو نه وځي زموږ چینل یوټیوب یعنې رون غاګ در سره سبسکرایب کړئ فالو یې کړئ خپل نیک نظرونه مو له موږ سره شریک کړئ چینل یوټیوب قدرمنو لیدونکو ستړي مه شئ وخت مو په خیر هیله ده چې ټول راته رک روغه جوړه او خوشحاله اوسېږئ ډېره شکرګزاره یم چې یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې ما هیله ده چې د خارو هیوادوال د خپرونې تر پایه راسره مل پاتې شئ تاسو به هم حیرانه سئ چې دا ځل وفالو کوزې بیا چېرته قرار لري دا ځل چې راغلی یم یو ځل بیا مې وغوښتل چې د خارو هیوادوال خپرونه د حیات مارکیټ باندې ځانګړې کړم چل په څېر مې چې یو خپرونه کړې وه افغان انجونو یا خویندو ته د کار زمینه پکې برابره شوې وه دا ځل هم پر درېیم منزل کې زموږ افغان وروڼو ته د کار زمینه برابره شوې ده دوی دلته دوکانونه جوړ کړي دا چې په کوم کارونو مصروفه دي له دوی سره به خبرې اترې ولرو تاسو هم موږ سره پاتې شئ او زموږ خپرونه تر پایه وګورئ لکه څنګه چې مې پیل کې یاد درته وکړله زه راغلی یم حیات مارکیټ ته پر درېیم منزل کې زموږ افغان وروڼو ځان ته د کار زمینه برابره کړې ده دا چې اوس هم یو دوکان ده دلته زه غواړم له خپل قدرمن ورور سره خبرې اترې ولرم چې پر دغه دوکان یې څومره مصرف کړی ده او څومره وخت کېږي چې البته دا خو نوی جوړ شوی ده ځکه زه هم شاهده یم یو څو ورځې کېږي دوی په دغه کارونو باندې مصروف وو خو خیر له خپل ورور به یې واورم ځکه چې دا دوکان هم د موبایلونو البته زموږ د روزانه وسایلو لپاره ډېره اړتیا لرو ورته او ډېر ضرور هم دي هغه څه دي چې موږ او تاسو ډېر ضرور دي سلامونه ورور ستړی مه شئ وخت دې په خیر خیر سې مننه تاسو هم چلند سلام
سلامات اوسې، ژوند په خیر سره تېرېږي؟ الحمدلله مننه. تاسو څنګه ژوند دی؟ ډېر ستړی ښکارې. نه یم ستړی، لږ زره هوا ګرمه شوې. ها ګرمي خو ډېره زیاته شوې ده. ګرمي ډېره ده. ډېره زیاته مننه. ورور په پیل کې د خپل د دکان په تړاو راته معلومات راکړه. زما خو د دې کسب تقریبا 8 کاله کېږي. ډېر ښه. او زما دلته ډېر وخت شو په بل مارکیټ کومه، اوس فعلا دغه مارکیټ دغه 3 ورځې کېږي راغلی نه وای. او انشاءالله کار مې ښه روان ده، فعالیت ښه روان ده، الحمدلله موږ راضي یو. ها ډېر ښه. 8 کاله کېږي دغه دکان مثلا دغه مسلک مو ده یا هم مثلا دغه دکانداري مو ده؟ بله په داخل مارکیټ کې ولو فعلا دلته راغلی یم. ها د دې دکان خو به کرایه ورکوي که نه؟ بله کرایه ورکوي. څومره کرایه درنه اخلي؟ 2.5 افغانۍ. 2.5 افغانۍ. قدرمنو لیدونکو اوس هم کمه ده، ځکه چې ډېریو دکانونو کرایه وګورې ډېره لوړه ده. 15,000 6,000 ما داسې دکانونه هم لیدل چې تر 10,000 افغانۍ پورې قیمت لري. همداسې که نه؟ بله موږ اندې کرایه نه راضي یو. 2.5 روپۍ کرایه ورکوو، اندې خاطر دلته راغلو. موږ ته سهولت ډېر برابر دی، سیکیورټي، لیفت، مشتری، برق، هر برق 24 ساعته دی. دې خاطر موږ ډېر راضي یو. د مارکیټ حتی کرایه مردانه ده، واټ برق مردانه دی. ډېر په مناسب قیمت برق ملاویږي. 4 ورځې کې جوړ کړه. څنګه د مشتریان مو؟ الحمدلله مننه، بس شکر د ښه ده، بس کاروبار مې ښه روان ده، په ترقي روان ده. ښه. هغه د تیر مارکیټ کې چې تاسو دکان درلود د هغې ځینې خو مشتریان خبرېږي حتما به دلته راځي. بله تقریبا 2 میاشتې موږ مارکیټینګ وکړو، کارتونه مې ورکړل چې حیات مارکیټ ته موږ 3 منزل ته ځو، زموږ دکان هلته فعالېږي. او انشاءالله اوس الحمدلله زما مشتریان دي تقریبا 80% مشتریان دلته راغلي دي، د مارکیټ ته راغلي دي او ډېر خوشحاله الحمدلله راضي. ها ډېر ښه. سلامات اوسې، په کار دی برکت. اخره کې که کوم پیام لرې؟ پیام نه لرم، بس دا غواړم چې باید بزنس کې باید فکر ونیسي، کاروبار ته فکر ونیسي، دا ونه وایي چې دا وړوکی کار ده. باید له دې نه دا کاره غټ کاروبار باید پیشرفت ځان ته ورکړي، خپل فامیل ته پیشرفت ورکړي. باید دغه پیام د ځوانانو ته باید خیر د اول کې کار نه وي، کار ډېرېږي، مشکل نشته، مشتریان دې ډېرېږي. باید خپل کار کې صداقت اوسئ او خپل کار ته کار ووایي. باید بالکل. سلامات اوسئ. مننه. خیر اوسئ. تاسو هم چې سلامت اوسئ. خیر راغلی دکان ته او موږ پوښتنه مو کړله. ډېره مننه. خیر اوسئ. مننه. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه. زه هم ورګرځم نورو دکانونو ته، غواړم له نورو هیوادوالو سره مې هم خبرې ولرم، دا چې لکه د دې ورور په شان ډېر خوشحاله هم و. واقعیت حیات مارکیټ د دوی لپاره ډېره اسانه زمینه برابر کړې. تاسو موږ سره پاتې شئ، زموږ خپرونه لا دوام لري. قدرمنو هیوادوالو، د حیات مارکیټ پر 3 منزل کې نو بیا داسې یو دکان ته راغلم چې موږ او تاسو البته انجونې ډېرې ورته مراجعه کوي، راځي او هغه خپل ضرورتونه دلته ترلاسه کوي. البته دا هم د میکاپ یا هم آرایشي لوازم دکان ده، هغه څه چې موږ انجونې ورته ډېره اړتیا لرو او ډېر ضرور دي، ځکه که هر څومره ځان ترې خلاص کړو خو دا زموږ دپاره ډېر ارزښت لري. نو تر څنګ مې یو ورور ولاړ ده، له ده سره به خبرې وکړم چې څومره وخت کېږي دغه دکان ته راغلی ده او د دغه دکاندارۍ څومره وخت کېږي. سلامونه ورور، ستړی مه شې. خیر اوسې. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ مننه. سلامت اوسئ. تاسو خپله ښه یاستئ؟ ژوند په خیر سره تېرېږي؟ شکر الحمدلله. ښه ته ولې داسې عاجز غږېږي؟ همدا زما عادت ده. ښه عاجز یې همداسې؟ همداسې عاجز. خو فکر نه کوم نه همداسې یم. بیا دلته چې کومې خویندې راځي خو ښه به جنجال ورسره کوي چې نه په دې قیمت درته نه درکوم او داسې نه کوم همداسې. بس هغه دکاندارۍ کې همدا حساب وي، هر څوک یې کوي. او نور بیا عاجز یې؟ وایي عاجز یم. ښه. په دکاندارۍ کې بیا تیز یې، نور عاجز یې؟ نه دکاندارۍ کې مې همداسې یم. ډېر ښه. نو ورور دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي دغه دکان ته راغلی؟ زموږ خو دلته 2 هفتې کېږي چې راغلي یو. 2 هفتې کېږي. له دې مخکې څخه دی دکان چېرته و؟ جی که د خیرو کې و، مارکیټ وران شو نو بیا دلته راغلو. ښه. د دې دکان څومره کرایه درنه اخلي؟ 2.5 زره کرایه ده. 2.5 زره. ډېر ښه. څومره سهولیتونه درته برابر شوي؟ څومره راضي یاستئ؟ اوس شکر دی موږ ښه راضي یو، ډېر ترې راضي یو. 4 ساعته برق هم دی، نور ښه صفایي هم ښه ده او ښه ترې راضي یو. ښه. ډېر ښه. نو دا راته ووایه ورور چې مشتریان دې څنګه؟ هغه چې پخوا دې هلته دکان درلوده هغې ځینې راځي خبر شوي دي، مشتریان دې پخواني شته که اوسني مشتریان دې پیدا کړي؟ او موږ کارډونه لږ 1 میاشت 2 میاشتې مخکې چاپ کړي ول، نو کوم مشتري و خپل چې راتلو موږ به ورکوله چې دلته موږ ځو دلته بیا راځي. شکر دی او خپل مشتریان راځي. د 2 هفتو کې څومره مشتریان دې نوي پیدا کړل؟ آیا تګ راتګ د مشتریانو زیات ده، کم شوی ده که نه؟ هغې ځینې خو فلحال لږ کم شوی دی، خو شکر دی خپل راځي. ټکه ټوکه نور پردي هم راځي او شکر دی کېږي دکانداري. څومره وخت کېږي په دغه دکاندارۍ کې ته مصروفه؟ یعنې دغه د میکاپ لوازم یا هم دغه د آرایشي لوازم ته خرڅوي، پلوري یې؟ ځکه افغان انجونې خو ډېرې دغه استعمالوي.
زمونږ خو شپږ نیم کاله وشول چې دا زمونږ کسب دی. ښه ډېر ښه. په دغه شپږ نیمو کالو کې کومه جالبه خاطره درته پاتې شوې چې هر وخت یادوي، فکر ته دې راځي او ته ورته خاندې؟ نه شکر اوسه پورې هېڅ خطره نه ده راغلې. یعنې په شپږ نیمو کالو کې هېڅ خاطره نه ده نه راغلې؟ هېڅ نه ده راغلې. درنو لیدونکو دونه جالبه ده. شپږ نیم کاله ته دوکانداري وکړه، هغه هم بیا یو داسې دوکانداري چې مثلا موږ او تاسو ته خو معلومه ده نجونې ډېر جنجال کوي، دا دې داسې راته راکړه، دا دې خراب راکړی ده او دا بیرته واخله او دا لوازم زما نه دي په کار. نو دې کې څنګه جالبه خاطره تا ته پاتې شوې؟ نه بس نه ده راغلې یا کوه درنه دې یاده وتلې؟ راغلی کله کله رام شي، بس دونه ډېره نه ده راغلې. ښه ډېر ښه. ښځه خیر، سلامت اوسې، په کار کې درته برکت غواړم. آخره کې د یو لنډ پیام غواړم. مونږ دا وایو که نه خپل مشتري ته حیات مارکیټ منزل 3 دکان نمبر 9 راځئ، مونږ تاسو ته ښه ډېر مراتم کېږي. فکر نه کوم دوکاندار مراتو کې تر څو چې په زور یې پې مراتو نه کړي. ښه نه کوو مرات، راځي مشتري مونږ نه خفه کوو. مونږ نه غواړو چې دکان ته راشي او تش وځي. مونږ غواړو که خپل تاوان هم کوو تاوان، خو مشتري نه خفه کوو. بس نو دغسې دوکانداران د نور هم زیات شي. سلامت اوسئ. خیر اوسئ. کور ودان. قدرمنو لیدونکو له موږ سره پاتې شئ، نورو هیوادوالو سره هم خبرې اترې لرو. دلته هم یو بل دکان ده، البته د سمساري دکان ده چې پکې ډېر هغه وسایل دي چې واقعیت هم اوس وخت کې ډېر ښه پلورل کېږي یا هم خرڅېږي او موږ او تاسو ورته ډېر ضرورتونه لرو. او دلته ښایسته د هر څه سیټونه دي، زما خو ډېر خوښ شو. خو خیر له ما سره قدرمن او ورور ولاړ ده، غواړم له ده سره خبرې پرې وکړم چې څومره وخت کېږي دغه دوکان جوړ کړی یا څومره وخت کېږي دغه دوکان ته راغلي دي، پخوا چېرته ول او څومره وخت کېږي په خپلې سمسارۍ دوکان کې، یعنې دغه دوکان کې یا دغه مسلک کې د دې کاروبار ده. سلامونه ورور، ستړي مه شئ. وعلیکم سلام. خیر اوسئ. سلامت اوسئ. خاص ژوند په خیر سره تېرېږي؟ شکر الحمدلله د الله فضل. مننه. سلامت اوسئ ورور. لومړی کې راته د خپل دوکان په تړاو معلومات راکړئ. دکان دلته مونږ تقریبا یو میاشت کېږي نوي راغلي یاستو. د مونږ دکانونه سرکسي سینما اقبال خوانۍ دغه سرکسي سینما اقبال سي هلته هم دکانونه 12 کلونه هم دلته دکانونه دي. د ممبۍ جولري په نامه باندې دکانونه دي د مونږ او 12 کاله مخکینی مشتری لرو. او الحمدلله دا دکان هم نوی جوړ کړی ده، خو مشتری دلته هم را روان دي اوس هم. ښه ډېر ښه. دا راته ووایي چې څومره د دغه دکان کرایه درنه اخلي او یو میاشت کې په دې دکان کې یاستئ، یعنې خپله د دې سمساري چې تاسو دغه دکانونه جوړوئ 12 کاله کېږي؟ 12 کاله کېږي. دلته فعلا د مونږ کرایه سټارټ نه ده، د دکانونه یو څو دانې پاتې ده فعاله سي، بیا د دې مشترکه افتتاح کېږي. مونږ سابقه مشتری لرو، هغه را روان دي، روزانه را روان دي. پخواني مشتریان هم شته؟ پخواني مشتریان هم شته، پاخه مشتریان هم دي، هغه روزانه راځي، سودا مونږ نه کوي، خریداري کوي. نوي مشتریان هم څنګه دي راځي کله راګرځي؟ الحمدلله چې اوس کوم راسي دکان یې او دا وایي مونږ سبا ته راځو، بله ورځ راځو، د دکان هم ولیده او مالونه هم خوښ سو، مونږ راځو. ډېر ښه. ډېره ښه. دا راته ووایو چې خپله د دغه دوکاندارۍ یعنې د دغه مسلک دلته خو رقم سیټونه دي، بیا قیمتونه یې څنګه دي، کومه جالبه خاطره پکې لرئ؟ ځکه تاسو ته خو ښځینه مېرمنې معلومې دي حتما په یو څه باندې بحث کوي، جنجال کوي. اصل کې خو مونږ شروع نه په قیمت فروشه باندې کامیابه یو. د 12 کلونه په کارتناو کې هر مشتری مونږ پیژني او دا ډېر قیمت فروشه ده، خو باوجود دغه نه مونږ ته مشتری راځي. ولې راځي؟ په قیمت فروش هم مشهور یاستئ؟ بالکل په هغه مشهور هم یاستو، باوجود دغه نه مونږ ته مشتری راځي. وجه څه ده چې مونږ اول لاس مال راوړو. یو خل د دکان منډۍ نه مال راوړي، مونږ خپله چین نه راوړو، هند نه راوړو، پاکستان نه اول لاس خریداري کوو او روغ مال ده مونږ سره داسې مال داسې بیرون نشته ده. او دغه وجه ده قیمت فروش. یعنی تر ډېرو مشتریانو مو دا به اورېدلي وي چې تاسو ته قیمت فروش وایي، بیا څه احساس کوئ؟ ځکه دا قدرمنو لیدونکو ډېره یوه جالبه خبره هم ده که نه چې ته باوجود چې مشتریان هم ولرې، راګرځي هم درته، بیا درته وایي چې قیمت فروشه. دغه جملې سره بیا یا دغه نوم سره تاسو څه احساس لرئ؟
موږ داسې کله مشتری وایي ستاسو قیمت فروش یاستئ موږ ته خندا راځي باوجود د هغه نه موږ دغه مشتري ته موږ ډېر مراد هم کوو بیا آخر کې موږ خپله خونه ګفټ هم ورکوو مشتری موږ نه دومره حتی خوشحاله راړ سي چې هغه دوباره بېرته ځان سره دوباره نور مشتری راولي موږ ته ډېر ښه خوشحاله شوم سلامات اوسئ په کار مو برکت په آخره کې که یو لنډ پیام ولرئ مننه خیر اوسئ پیغام هم دا ده چې کوم زاړه مشتریان دي هغو ته اکثرو ته معلومات نشته ده موږ سرکسي کې دوکانونه ول اوس راغلي یو کلینیک اوسې حیات مارکیټ دریم منزل لیفټ ته مخامخ د ممبئی جوړلي په نامه باندې دوکان ده زموږ نو هر مشتری که موږ دا ویډیو ویني لایف هغه د دلته راسي موږ یې جرامت هم کوو 50% ډسکاونټ هم موږ ورکړی ده او 50% تخفیف هم ورکړی ده سلامت اوسئ مننه خیر اوسئ ټول ودان قدرمنو هیوادوالو تاسو هم مننه زموږ نورې برخې هم دوام لري دا چې نور کوم دوکانونه پر دریم منزل کې په کومو برخو کې جوړ شوي تاسو موږ سره پاتې شئ زموږ خپرونه لا دوام لري هیوادوالو دا ځل هم یو بل دوکان ته راغلی ما چې تر ډیره دلته لباسونه او حجابونه هم دي او یو بل معلومات مې هم ترلاسه کړ چې ترڅنګ مې کوم حاجي صاحب ولاړ ده دا مهاجر و یعنې د ګاونډي هیواد څخه راغلی ده وبه ګورم چې هلته یې څومره ژوند تیر کړی ده د دې په تړاو به ورسره خبرې لرم هلته یې کاروبار ژوند څنګه روان و اوس دلته څنګه ده او خپل هیواد ورته څه احساس لري سلامونه حاجي صاحب ستړی مه شئ وخت دې په خیر علیکم الحمدلله مونږ مهاجر وو او په ګاونډي هیواد پاکستان کې مو 10 کاله تیر کړل او بلې څه او بیا ما هلته پکې څه وخت غریبي او مزدوري وکړله بیا هغه نه وروسته هم غالبا 14 کاله پکې دوکانداري وکړله د رخت او اوس 3 میاشتې کېږي دلته راغلي یو تقریبا او دغه دوکان مو نیولی حیات په لازه دریم منزل کې د دې دوکان نوم خو زلمی رخت او شال لورنځی ده خو متاسفانه د دې بورډ تر اوسه نه ده لګېدلی لوحه نو وروسته به لګېږي اوس هم افتتاح کړې ده الله نه امید ده چې خدای پاک به هم کامیابه کړي انشاءالله ډېر ښه حاجي صاحب 13 کاله دې پر ګاونډي هیواد کې تیر کړل په دې 13 کالو کې 13 کاله وروسته البته راستون شي خپل هیواد ته څه احساس لري ځکه درنو لیدونکو که موږ او تاسو وګورو یو کال مسافرت چې د خپل هیواد څخه لرې اوسېږي هغه خپل هیواد هغه خپل وطن کلي خلک درته ډېر یادېږي بیا 13 کاله ډېر عمر ده نو حاجي صاحب څه احساس لري کله چې افغانستان ته راستون شي خپل افغانانو سره کېناستې د ناسته ولاړه دې وکړه الحمدلله ډېر خوشحاله سوم د کله چې د ګاونډي هیواد د بارډر نه راواوښتلم نو داسې د پښتنو په اصطلاح چې اسمان پورته لاړه او ځمکه کته راغلله نو هلته د آخر وخت کې په موږ څه سختي هم وه خو خیر هغه د یادولو وړ ځکه داسې یو ناوړه چلند په آخر ټیم کې موږ سره وسو نور هلته 13 کاله موږ ډېر ښه وخت تیر کړو هغه عوامو موږ سره ډېره ښه ورورګڼي کوله او دې خوا چې راغلو اوس الحمدلله ډېر خوشحاله یو دا درېیمه میاشته زموږ دعوتونه او هغه چکرې لا تر اوسه نه دي ختمې الحمدلله ډېر خوشحاله یو او ډېر ښه نظام ده ډېر ښه امن ده شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو شکر ده ډېر ښه حاجي صاحب سلامت اوسې بیا دغه دوکان کې د څومره وخت کېږي چې راغلی دغه دوکان دی افتتاح کړی ده لا تر اوسه قدرمنو لیدونکو په پیل کې یاده وکړه چې نوی جوړ شوی ده هغه خپله ابتدایه یا هم مکمله کارونه یې سرته نه دي رسېدلي بلې د دې تقریبا یو میاشت به څه وي چې مونږ د دې هغه لیکنه کړې ده د سره قرارداد مو کړی ده او افتتاح خو د دې دوشنبې په ورځ چې د افتتاح ورځ ده مونږ وکړله خو څه مالونه هم راوړي دي ورته اوس د رخت پاتې ده مونږ سره به رخت هم وي انشاءالله دا خو شال او حجاب دي فی الحال نو ورسره د رخت او فینسي غمو یې د لګولو سیسټم هم اراده ده له خیره سره کوو نو شروعات دی خدای پاک دې پکې خیر و برکت واچي امین کې ډېر ښه سلامت اوسئ حاجي صاحب کور ودان خوشحاله شوم چې خپل هیواد ته راستون شوي یاستئ په خیر او سلامت او انشاءالله دغه کار کې هم درته بریا غواړم که اخره کې یو لنډ پیام ولرئ
جزاک الله خیر اوسې. زه هم خوشحاله سوم ستاسو په راتلو باندې چې تاسو زمونږ د مشورې وکړله او زما د ټولو هیوادوالو نه دغه درخواست ده چې د اخلاص سره دې په خپل وطن کې جاني مالي قرباني ورکړي او خپل وطن دې آباد کړي، د خپلو خویندو مندو ورونو عزت دې وساتي. مننه، سلامت سي. خیر اوسې، جزاک الله. قربان. قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه. خپرونه لا دوام لري، له موږ سره پاتې شئ. دلته هم یو بل دکان ته راغلی ما چیرته چې مثلا هغه لوازم دي یا هم بوټان، سپلی، دستکولونه، دا هم د انجینو برخه کې دي. البته هغه څوک چې غواړي دغسې لوازمو ته ضرورت لري کولی سي حیات مارکیټ ته لاړ شي، دریم منزل کې د دغه ورور دکان ته. تر څنګ مې یو ورور ولاړ ده، غواړم له ده سره خبرې وکړم چې څومره وخت کېږي دلته راغلی ده، پخوا یې دکانداري چیرته وه او څومره وخت کېږي پر دغه دکاندارۍ کې دا مصروفه ده. دا هغه پوښتنې دي چې نن مې غوښتل له هر یو دکاندار څخه په دې خاطر وکړم ځکه چې دا مارکیټ کې چې د دریم منزل افغان ځوانانو ته ځانګړی شوی ده، نو دې په خاطر دوی ټول نوي راغلي دي. سلام، وقتتان بخیر. سلام، وقت شما بخیر، خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. خوب هستین؟ صحتتان خوب؟ قربانتان، سلامت زنده باشین. تشکر. برادر عزیز، درباره دکانتان برای ما معلومات بدهید. این دکان وقت از مارکت خلیج انتقال یافت در حیات مارکت منزل 3 دکان B53 و یک چند وقت یک 4-5 سال در خلیج دکانداری میکنیم. حالا فعلا اینجا منتقل یافتیم، در اینجا دکانداری میکنیم. خیلی خوب. چقدر وقت میشه اینجا آمدین؟ اینجا ظرف 1-2 هفته میشه که فعلا اینجا آمدیم. خیلی خوب. مشتری باز چطور است؟ مشتری گذشته تان مثلا پیش کی بود میآین نمیآین، نو مشتری پیدا کردین؟ مشتری نو هم هست و تبلیغات گذشته هم که هست، مشتری تا گذشته هم فعلا اینجا. خیلی خوب. و از قیمت‌های از این لوازم بگوین، کلشان به یک قیمت هستن یا نه مختلف هستن؟ مختلف است، برندهای مختلف است، هر برند از خود یک قیمت خاص دارد و قیمت‌هایش بلند نیست، مناسب است. از کجا میارین؟ این ما از شار میاریم، از مندی. اصلا محصولات چین و است که به هر کشور جدا جدا جور بشه. خیلی خوب، خیلی خوب. موفق باشین. از این صحبت بکنین که کرایه از این دکان براتون چقدر گفته، سهولت‌هایی که براتون مارکت حیات فراهم ساخته چه قسم است؟ کرایه از اینجا است 2500 افغانی و سهولت‌هاش بهترین سهولت، لفت و زینه و هر چیز و از نگاه پاککاری صفاکاری بهترین مارکت است. یعنی راضی هستی؟ بله، 100%. خیلی خوب. موفق باشین. اخیراً میخوام یک پیام کوتاه داشته باشین. پیام کوتاه من می است که جور صحت سلامت باشید. تشکر، سلامت باشید. هیوادوالو، له تاسو نړۍ مننه چې زموږ د خپرونې تر پای را سره مل پاتې شوئ. تر بلې خپرونې چې زه وفاله کوزۍ ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویه لاس سپارم ښه وختونه ښې چارې ولرئ، خو د یاده مو ونه وځي. زموږ چینل یوټیوب یعنې رون غږ در سره سبسکرایب کړئ، فالو یې کړئ، خپل نیک نظرونه مو له موږ سره شریک کړئ.